ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية. زمان محترم مسلمانان ورونو د ایمان په شعبو کې یو مهمه شعبه هغه دا ده چې محبة أهل الدين، محبة أهل العلم. د علماء کرامو سره محبت کول، د دیندار خلکو سره محبت کول، د هغوی خدمت کول او په هغوی باندې سلام اچول، دا د ایمان په شعبو کې ډیره مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى فرمای چې اے مومنانو، تاسو مداخلېږئ هغه کورونو ته چې ستاسې نه وي، بغیر د اجازت نه، بغیر د اجازت نه د بل چا کور ته مداخلېږه حتی تستأنسوا، تر دې چې تاسو اجازه واخلئ، وتسلموا على اهلها، او د دغه کور په اهل باندې سلام واچوئ. نو زما محترم ورونو، د علماء کرامو سره محبت کول، د دیندار خلکو سره محبت کول، په دې کې ډیر خیری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، اختصارا دا خبره بیانو چې د صالح ملګری مثال داسې دی لکه د یو عطار سره د چا ملګرتوب وي، یو عطر خرڅونکی وي. نو اکثر دا دی چې ملګری خو سړي ته هدیه ورکوي، اسې ورته ورکوي. دا عطر خرڅونکی به تا ته عطر درکي، هدیه به درته درکي، فایده به ترې نه واخلې. که هدیه در نه کړله، په پیسو به ترې نه واخلې، بیا به ترې نه فایده واخلې. که په پیسې د سره نه وي، د دې عطار ملګرتوب چې ته کوې، نو دا خوشبو خو به د معنی سم درځي. دا د صالح ملګري مثال دی. او د علماو په مجلسونو کې ډیر خیر وي، د هغوی په مجلس کې د انسان ایمانی تربیت کیږي، د الله سبحانه وتعالی سره تعلق جوړیږي، آخرت ته فکر جوړیږي. نو د دې خلکو سره مینه او محبت کول دا د ایمان جز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې والذي نفسي بيده، قسم په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په لاس کې دی، لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. د الله رسول فرمایي چې جنت ته تر هغې پورې نشئ تللی تر څو چې تاسو مؤمنان نشئ، او تر هغه وخته پورې مؤمنان نشئ جوړېدلی تر څو چې تاسو په خپلو کې دا دینداره خلک د علماو سره مینه او محبت ونه کوئ. او بیا فرمایي چې آیا زه در وښیم داسې یو څیز چې تاسو کله په هغې باندې عمل وکئ، نو ستاسو به د یو بل سره محبت پیدا شي، او چې د یو بل سره محبت پیدا شه، نو ستاسو ایمانونه به قوي شي، او چې ایمانونه هم قوي شو، جنت ته به لاړ شئ. افشوا السلام بینکم، تاسو په خپل مابین کې سلامونه اچوئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اووه کسان دي چې الله سبحانه وتعالی ورته د قیامت په سخته ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي. په هغې کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به وفرمایي أين المتحابون بجلالي، هغه مؤمنان چرته دي چې زما له وجې نه د یو بل سره محبت کړی دی. نن ورځ ورته په داسې ورځ چې سوری نه لري، د خپل د عرش د سوري لاندې ورته سوری ورکوم. الغرض دا ډېر فضیلت هم لري. د علماء کرامو او د صالحینو سره مینه او محبت کول، د هغوی سره کېناستل، دا د ایمان برخه ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمانونه کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.